کو چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو نو سهار ځکه په لاره تندکونه خورو غورځېږو په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې ویده کېږو او زموږ د پښتنو قدرداني به څه پیدا شي د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو نه د خپل وجود د قد قامت نه ښه خبر یو چې صرف ستا غمونو ستا فکرونو له لویېږو او چې مونږ مسافر خو پکې کله کله یاد کړي په دې باندې او تر ستا غزل ته خوشحالېږو ښه ده چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه وه د مخامخ سترګو یاري وه سیاري خو نه وه چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا دا زما مینه وه اشنا دوکانداري خو نه وه او د عشق په ټاټ باندې دانه د زړه په دا ویشته شي ښکلي داسې د نوټونو جواري خو نه وه مونږ که بې نیټې زاړه شو خو خوارانو ځکه ته څنګه زوړ شوې ګرانه ستاسو څه خواري خو نه وه خانجي دا تا چې خوار مزدور په کم ناتار ورټه تا سره کړې داسې دې له مزدوري خو نه وه چې یو سړی د جنون مقام ته ونه رسوه سې الفاظو د اوتر څه شاعري خو نه چې پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیرو پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیرو زړه کې یو داسې ناممکنه شان ارمان زیرو مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو د مرګه پس په قدرېدو ورته جهان زیرو مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو د مرګ نه پس په قدرېدو ورته جهان زیرو دغه جنون دی که نه نور ته جنون څه ته وایي دا چې په غاړه کې ریښې ریښې ګریوان زیرو او دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي مونږ پښتانه پکې په فخر باچا خان زیرو تنګ د زړونو د هزاره کور ته راشم د حالاتو نه بېزاره کور ته راشم خپل بچي راته خو مړاوي مړاوي ګوري تش لاسونه چې د ښاره کور ته راشم او په خولو او دوړو څخه جامې په غاړه د خانانو د بیګاره کور ته راشم د دې خپل لیوني زړه د برکته څه بې قدره بې قراره کور ته راشم او په لیمو کې په ډنډونو اوښکې راوړم ستړی ستا د انتظاره کور ته راشم او تر جانه په ټکرو تیندکونو د جنون په ورانه لاره کور ته راشم صاحب شاه صابر صاحب را یاد کنو خدا مو چې څه محبت څه انتظار یې کوو زړه چې د کارو نه څه کار یې کوو محبت خونه چې ورانه نه وه هر سړی ښه څه روزګار یې کوو په غږ او غوږ چې پابندي وه سره یو څو مارغانو چې چغار یې کوو او ستا د بڼو د بڼ د باد لوګې زما چې یاد شي نو شغار یې کوو دا به صابرو ښځه پوه شوم چې خوب یې نو انتظار یې کوو دغه اخري کتاب کو چې دا په لکونو چې ریاله راټولېږي په مرګ دا په لکونو چې ریاله راټولېږي په مرګ دومره په ژوند چې پرې راټول وې مړه کېدل به ولي دې پوښتنو که د یو بل لږه خبره وړلې داسې زړه ستړي در په در خاوره کېدل به ولي